اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټ ویلکم بیک په نننی لیکچر کې د بایولوژیکل مالیکول د سیکنډ ایئر د بایولوژي د سیکنډ ټاپک ته پدې کې پاسل کې مونږه د واټر بایولوژیکل امپورټنس خبره کوو چې د واټر زموږ لپاره دونه اهمیت ولري او د دې د امپورټنس او د دې شاته لاجیک سپورټ دی مطلب د دې ریزن سری ولې دا واټر مالیکول سری یا واټر زموږ لپاره سری دا دونه اهم دی ټیک شو د دې په اړه خبره کوو اول خدا خبره کنه چې واټر is an essential for life د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوبه سری هغه ډېرې زیاتې لازمي دي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوبه سری هغه ډېرې زیاتې لازمي دي صحیح شو لکه که موږ خپل سولر سسټم ته وګورو ټیک شو نو زموږ په سولر سسټم کې واحد ارث داسې پلانټ دی که نه چې په دې باندې واټر سری هغه موجود دي نو ځکه په دې باندې لایف سری هغه ایگزسټ دی دا پاسیبل دی په دې باندې او نور چې کوم پلانټ دي زموږ په سولر سسټم کې خبره کوو په دې نور باندې لایف نشته او په دې باندې ولې ځکه چې په ارث باندې زموږ سره څه په زیات مقدار کې اوبه موجود دي نو د دې واټر د پریزنس سره په ارث پلانټ باندې سره دا لایف پاسیبل دی نو په دې وجه باندې د ارث موږ بل نوم څه وایو دې ته ویل کېږي بلو پلانټ دې ته ویل کېږي صحیح شو ځکه په دې باندې سره واټر دی او د واټر د لاسه په دې باندې سره مختلف قسم لایف په دې باندې سره هغه په دې باندې پاسیبل دی صحیح شو نو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره یا د ژوند لپاره سره دا واټر دا ډېر زیات امپورټنټ دی ټیک شو یو خبره بل there is no existence of life without water که فرض که واټر نه نو د لایف د ایگزسټنس موږ سوچ هم نشو کولی که واټر نه د لایف د ایگزسټنس موږ سوچ هم نشو کولی نو اوبه سرې هغه ډېرې زیاتې لازمي دي صحیح شو او د دې د امپورټنس پته موږ څه نه لګو دې خبر ته وکړې The bodies of living organism contain 70 to 90% of water که فرض که مونږه بایماس خبرو وکړو که نه د لیوینګ ارګانیزم یا د لیوینګ باډي او خاص کر بیا پکې د هیومن بینګز نو د 70 نه واخله د 90% پورې دا څه نه جوړي دا د واټر نه جوړي نو د دې نه تاسو د دې د امپورټنس اندازه لګولی شئ چې واټر د لیوینګ ارګانیزم لپاره څومره د امپورټنټ دی شو بله خبره The protoplasm cannot survive if water is reduced as low as 10%. که پروټوپلازم خبره مو کو نه مطلب په سنگل سیل چې کم سایټوپلازم دی نو سایټوپلازم که پرس که د هغې سټرکچر تاسو وګورئ په دې کې زیاتر په دې کې څه موندی کېږي واټر په دې کې موندی کېږي مطلب هغه زیاتر پورشن چې کم دی نو هغه سره هغه واټر دی لیکوډ پورشن دی صحیح شو نو که مونږ د پروټوپلازم د کمپوزیشن خبرو کړو نو پای کې 90% سره هغه واټر دی نو که فرض کا د پروټوپلازم واټر کنټنټ مونږ د 90% نه کم کو د مونږ 80% تر راوستو مطلب 10% نه مونږ سکو د مونږ ډیکریز کو نو پروټوپلازم بیا سروایول نشي کولای نو چې پروټوپلازم سروایول نشي کولای سیل به سروایول نشي کولای او چې سیل سروایول نشي کولای نو ظاهره خبره ده ارګانیزم بیا سروایول نشي کولای نو د دې ځای نه تاسو د دې دوه پوینټونو د واټر د امپورټنس اندازه ولګوئ چې واټر زموږ لپاره څومره سری دا امپورټنټ ټیک شو ښه جی The importance of water is due to some properties. اوس واټر ولې دونه امپورټنټ دي د دې سری د دې یو څو پراپرټیز دي د هغې پراپرټیز په بیس باندې د واټر امپورټنس سره هغه ډېر زیاته سیولی صحیح شو په دې کې چې کومه اولنۍ پراپرټي د هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي پولر نیچر سو پولر نیچر دا خبر د کیمسټري سره ریلیټډ ده زیاتر سټوډنټس په دې کې کنفیوز کېږي چې پولر موږ څه ته وایو او نن پولر څه ته ویلی کېږي ټیک شو نو خبره اسانه ده که فرض کا د پولر او نن پولر دا مالیکول چې کوم دي که نه یا دا بانډ چې کوم دي دا زموږ سره د کوولنټ بانډ سره دا یو ټایپ دی دا سره زموږ سره د کوولنټ بانډ دا ټایپ دی زموږ سره اوس که فرض کا زموږ سره د دوو ایټم په منځ کې لکه مثال په طور باندې که دلته کې صحیح شو مثال په طور باندې یو زموږ سره دا یو مالیکول دی A B دی او یو زموږ سره A او سره زموږ سره C دی زموږ سره دا دوه مالیکول دي اوس مثال په طور باندې زموږ سره دا یو مالیکول دی په دې مالیکول کې چې کوم A او B ایټمز دي که فرض کا په دې کې الکترونیګیټیویټي ډفرنس وو نو دا مالیکول به زموږ سره صحیح دا به پولري دا به صحیح دا به پولري خو که فرض کا په دې کې الکترونیګیټیویټي ډفرنس نه وو لکه مثال په طور باندې زموږ سره دا مالیکول د AC اوس په دې کې د A او د C ایټم په منځ کې الکترونیګیټیویټي ډفرنس وو هغه نشته او یا کشته نو ډېر سره دا ډېر کم دی ټیک شو نو دې مالیکول ته بیا موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي نان پولر دې ته بیا څه ویلی کېږي نان پولر دې ته ویلی کېږي صحیح شو نو اوس که موږ خبره وکړو دلته کې چې واټر زموږ سره دا پولر مالیکول دی
واټر زموږ سره سره دا پولر مالیکول دی. و د دې ریزن سره ډیو ټو های الکترونیګیټیویټي اف اکسیجن اینڈ لو الکترونیګیټیویټي اف هایدروجن اټمز. ځکه چې دا واټر زموږ سره جوړ دی د چا نه د هایدروجن او اکسیجن نه جوړ دی نو په دې کې د اکسیجن الکترونیګیټیویټي سره هغه سیوا ده او د هایدروجن الکترونیګیټیویټي سره هغه کمه ده. نو په دې وجه باندې په واټر مالیکول کې الکترونیګیټیویټي ډیفرنس شته. نو په دې وجه موږ واټر تصور د زموږ سره د پولر مالیکول لسی شو کوم د دې سټرکچر ته وګورو. د دې سټرکچر موږ په داسې طریقه باندې راکاو اکسیجن اټم چې کوم دی یو باند چا سره جوړ کړل د یو هایدروجن سره او د بل باندې د بل هایدروجن سره جوړ کړل شي شو او د دې دوه باندونو په منځ کې انګل سونه راځي هغه 104.5 راځي او دلته کې د اکسیجن سره سری د ولون پیری دي. نو دلته کې په اکسیجن باندې سره پارشل نیگیټیو چارج دی او په هایدروجن باندې سره د پارشل پازیټیو چارج دی. ولې ځکه چې دا باند سره د زموږ سره پولر دی دا باند زموږ سره دا پولر دی. صرف نو په دې وجه باندې موږ وایو چې واټر زموږ سره پولر مالیکول دی. اکسیجن بیر پارشل نیگیټیو چارج وو موږ ته پته ولګي هایدروجن بیر پارشل پازیټیو چارج وو. هایدروجن باندې پارشل پازیټیو دی په اکسیجن باندې سره پارشل نیگیټیو دی. نو په دې وجه واټر سره دا زموږ سره پولر مالیکول دی. Due to this property of water was the polar nature of the water دا د سره لپاره ضروري دی. شو نو this property of water is important for the formation of hydrogen bonds. دا د چا لپاره important دی د واټر مالیکول دا polarity دا د هایدروجن بانډز لپاره سره دا ریسپانسیبل دی. ځکه په واټر مالیکول کې څه جوړیږي په دې کې جوړیږي هایدروجن بانډینګ په دې کې څه جوړیږي هایدروجن بانډینګ په دې کې جوړیږي. نو د هایدروجن بانډ د فارمیشن لپاره څه پکار دی د واټر پولر نیچر پکار دی د واټر پولر نیچر پکار دی. صرف نو دا سره د زموږ سره ولا پراپرټي وا چې واټر زموږ سره د پولر دی ځکه په واټر مالیکول زموږ سره د هایدروجن او اکسیجن نه جوړ دی. د هایدروجن الکترونیګیټیویټي کم ده او د اکسیجن الکترونیګیټیویټي سره هغه سیوا ده په دې کې الکترونیګیټیویټي ډیفینیټ دی. نو په دې وجه باندې واټر مالیکول زموږ سره د زموږ سره پولر دی. اوس پولر مالیکول د واټر دا د سره لپاره ضروري دی. نو خبره ساده د هایدروجن بانډینګ لپاره ضروري دی. د سره لپاره د هایدروجن بانډینګ لپاره چې په واټر کې هایدروجن بانډ وي چې اوس د هایدروجن بانډینګ د سره لپاره ضروري دی. نو هغه په نور پراپرټیز کې بیا خبره کوو. ټیک شو نو دا اوله پراپرټي وه چې د واټر نیچر سره هغه پولر دی. صحیح بله خبره واټر از یونیورسل سالوینټ دا خبره به تاسو اورېدلې چې واټر سره دا مطلب لکه زیاتره کمپاوند څه کوي دا ډیزالو کوي. نو په دې وجه باندې واټر ته موږ څه وایو چې دا زموږ سره یونیورسل سالوینټ دی. ټیک ده water is considered as universal solvent due to water د ولې موږ یونیورسل سالوینټ وایو د دې دوه ریزن دي. اول خو دا چې واټر زموږ سره د دې نیچر سره هغه پولر دی او بله خبره دا چې په دې کې څه کېږي د هایدروجن بانډز فارمیشن کېږي په دې کې څه کېږي د هایدروجن بانډ فارمیشن کېږي. نو د دې دوه پراپرټیز د لاسه واټر ته موږ څه وایو دې ته وایو یونیورسل سالوینټ دې ته ویل کېږي. صحیح شو اوس یونیورسل سالوینټ نو دا کوم کمپاوند ډیزالو کولی شي. نو خبره یې ساتئ water can dissolve majority of compounds. زیات کمپاوند څه کولی شي دا ډیزالو کولی شي. لکه مثال په تور باندې چې څومره هم ایوني کمپاوند هغه په واټر کې څه کېږي ډیزالو کېږي. لکه مثال په تور باندې NaCl سوډیم کلورایډ زموږ سره ایوني کمپاوند دی که نه دا په واټر کې څه کېږي دا ډیزالو کېږي. صحیح شو پولر کوولنټ کمپاوند دا په واټر کې ډیزالو کېږي. لکه مثال په تور باندې کوم واخلو HCl HBr او ورسره HI دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره پولر مالیکول دی. خو په پولر کې دا کم دي دا کوولنټ مالیکول دی. خو په کوولنټ کې دا کم مالیکول دي دا پولر مالیکول دی. صحیح شو نو په دې وجه باندې دا مالیکول هم زموږ سره په واټر کې ډیزالو کېږي. صحیح شو بله خبره سم ارګینیک کمپاوندز بعض نه ارګینیک کمپاوند هم داسې دي چې هغه په واټر کې څه کې ډیزالو کېږي. لکه مثال په تور باندې ګلوکوز شو ګلوکوز په واټر کې سره دا سالوبل دی. دغه شان فرکټوز دی فرکټوز هم په واټر کې سالوبل دی. دغه شان که موږ اگزامپل واخلو د چا د الکوهول اگزامپل واخلو الکوهول هم په واټر کې سالوبل دی. فینولز دا هم ارګینیک کمپاوند دی دا هم په واټر کې سالوبل دی. او دغه شان که موږ کارباکزیلیک ایسډز واخلو نو دا هم سره دا زموږ سره ارګینیک دي او دا په واټر کې سره دا سالوبل دي. دغه شان که موږ د شوګر اگزامپل واخلو شوګر نو دا هم په واټر کې سره دا سالوبل دی. نو څه ارګینیک کمپاوند داسې دي که نه چې هغه په واټر کې ډیزالو کېږي. لکه اگزامپل یا ساتئ ګلوکوز شو فرکټوز شو شوګر شو دغه شان الکوهولز فینولز او دغه شان کارباکزیلیک ایسډ دا ارګینیک کمپاوند خو دا په واټر کې څه کېږي دا ډیزالو کېږي. ټیک شو د دې نه علاوه سم ګیسز بعضې ګیسونه هم داسې دي که نه چې په واټر کې څه کېږي ډیزالو کېږي. لکه مثال په طور باندې کاربن ډای اکسایډ سلفر ډای اکسایډ او دغه شانو نایټروجن ډای اکسایډ دا ګیسونه چې کوم دی نو دا په واټر کې څه کېږي دا ډیزالو کېږي. د څه تلاسه ځکه د واټر نیچر چې کوم دی نو هغه پولر دی او بل دا چې په واټر کې څه موجود دي په دې کې هایدروجن بانډز موجود دي. د دې پراپرټي د لاسه دا چې کوم کمپاوند دي دا په واټر کې څه کېږي دا ډیزالو کېږي. صحیح شو
درېمه چې کوم پراپرټي د هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي کوهیسو اینډ اډهیسو فورسز هغې ته ویلی کېږي کوهیژن او اډهیژن باندې لول ځان پوه کړئ چې دا موږ وایو څه ده مثال په طور باندې زموږ سره یو واټر مالیکول ده دی هغه دا یو دی او یو واټر مالیکول زموږ سره دا یو دی نو د دې وو واټر مالیکول په منځ کې چې کم فورس اف اټریکشن دی دغې ته څه ویلی کېږي دغې ته ویلی کېږي کوهیشن دغې ته څه ویلی کېږي کوهیشن او که فرض کړه دا واټر مالیکول څه ته بایند شي دی بایند شي یو سرفیس ته څه ته بایند کېږي دی ته دی یو سرفیس ته بایند کېږي نو دغې ته بیا څه ویلی کېږي دغې ته اډهیشن ویلی کېږي بیا دغې ته څه ویلی کېږي اډهیشن چې کله دوه واټر مالیکول دوه یا د دوه نه سوا مطلب لکه واټر مالیکول د یو بل سره څه کېږي دا بانډ جوړوي نو دغې ته څه ویلی کېږي کوهیژن او چې کله واټر مالیکول د یو سرفیس سره بانډ جوړوي نو هغې ته څه ویلی کېږي بیا هغې ته ویلی کېږي اډیشن بیا نو په واټر مالیکول کې یا په واټر کې دا خاصیت دی چې دی څه کوي په دې کوهیشن هم کولی شي او د اډیشن هم کولی شي صحیح شو نو دلته کې څه خبره ده water molecules attach with each other by cohesive forces water molecule level سره دي هغه attach دي د سبب مر سره د cohesive forces د لاسه صحیح شو water molecule attach to a surface by adhesive forces او دا د surface سره کېږي attach کېږي د سبب مر سره د adhesive forces د لاسه وسو د دې امپورټنس د کوهیشن او د اډهیشن او یا د کوهیسو او اډهیسو فورسز د دې پیدا سره دي صحیح شو نو ډیو ټو د دیس فورسز او د دې فورسز د لاسه کوم چې کوهیسو دي او اډهیسو فورسز د دې فورسز د لاسه څه کېږي واټر موو فریلی واټر څه کوي هغه فری مومنټ کې ود آوټ بریکینګ افورټ او د دې په منځ کې بریک نه راځي مطلب دا ماتېږي نه دا موږ جدا کولی نه شو په یو دغه کې څه کوي په یو یونیفارملی دا څه کوي دا فلو کولی شي صحیح شو اینډ کین فل د سمال ټیوبیولز او د دې د لاسه سره مطلب که فرض کړه داسې ټیوب وي چې د هغې ډایمیټر څه هغه وړوکی نو د هغې د لاسه دا واټر مالیکول دا څه کولی شي دا په اسانه باندې ډکولی شي ټیک شو بله خبره ډیو ټو دس پراپرټي of water from roots travel to the aerial parts of the plant او د دې پراپرټي د لاسه څه کېږي کم چې واټر مالیکول دی هغه د روټس نه کم ځای ته ځي ایریل پارټس اف د پلانټ ته ځي لکه موږ ته پته ده که نه دا واټر د پلانټس ته واټر ضرورت دی نو دی دا کم ځای نه ابزارب کوي دی د سایل نه ابزارب کوي که نه او د دې ضرورت په کم ځای کې پېښېږي په لیوز کې او په فلاور کې د دې ضرورت پېښېږي که نه صحیح شو نو دا د روټس نه هغه ایریل پارټ ته څنګه ځي نو دا هم د دې کوهیسو او د اډهیسو فورسز د لاسه ځي صحیح شو ځکه زایلم چې کوم ټیشو دی نو هغه د هغې چې کوم ډایمیټر دی هغه سره هغه وړوکی دی او واټر مالیکول خو الریډي یو بل ته اټچ شوي دي که نه د زنځیر په شان دي صحیح شو نو یو خو په دې کې څه دا کوهیشن دی او یو دا سرفیس ته په اسانه باندې څه کېدی شي اټچ کېدی شي نو دغه شان واټر مالیکول په اسانه باندې د روټ نه چېرته ځي هغه ایریل پارټس اف د پلانټ ته څه کوي دا ټراولینګ کوي صحیح شو نو دې ته موږ څه وایو کوهیسو او اډهیسو فورسز صحیح شو واټر د خپل ځان سره هم بانډ جوړولی شي صحیح شو هغې ته کوهیسو او واټر د یو سرفیس سره څه کېږي هغه هم بانډ کېدی شي هغې ته څه ویلی کېږي اډهیسو د دې پیدا سره چې واټر چې کوي نو هغه د روټ نه ایریل پارټس اف د پلانټ څه کوي په اسانه باندې ټریولینګ کوي صحیح شو نو دا زموږ سره درېیمه پراپرټي شوه څلورمه پراپرټي او پنځمه پراپرټي د دې ریلیشن سره هغه تقریبا یو شانتي دی ځکه مونږ وایو د واټر چې دی نو سپیسیفیک هیټ چې دی نو هغه سره هغه سیوا دی او بل هیټ اف ویپورایزیشن د دې سره هغه سیوا دی نو خبرې یې ساتئ مونږ الریډي وایو که نه چې دلته کې په واټر کې څه جوړېږي هایډروجن بانډ جوړېږي په واټر کې څه جوړېږي هایډروجن بانډ جوړېږي نو د دې هایډروجن بانډینګ د لاسه د واټر د دوه پراپرټي سره دا سیوا دی سپیسیفیک هیټ او بل ته موږ څه وایو هیټ اف ویپورایزیشن صحیح شو اوس دا موږ وایو څه ته The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree. مثال په تور باندې زموږ سره اوبه دي صحیح شو زموږ سره واټر دی او دا واټر زموږ سره څونه دي دا دي 1 ګرام دا څونه دي دا دي 1 ګرامو د دې ټمپریچر څونه دی مثال په تور باندې د ټمپریچر دی زموږ سره 25 ډیګري سي اوسو چې کله مونږه د دې 1 ګرام واټر چې د دې ټمپریچر څونه دی دا 25 ډیګري سي او د 25 ډیګري سي نه د ټمپریچر مونږه څه ته خېجو هغه مونږه خېجو 26 ډیګري سي ته 26 ډیګري سي ته اوس د دې چې کله مونږه ټمپریچر سیوا کوو نو ظاهره خبره دی له مونږه څه ورکوو دی له مونږه هیټ ورکوو که نه دی له مونږه څه ورکوو دی له مونږه هیټ ورکوو اوسو چې کله مونږه دی له دومره هیټ ورکوو چې د دې واټر د 1 ګرام واټر ټمپریچر مونږه د 25 نه څه ته ورسو 26 ډیګري سي ته ورسو صحیح شو نو دې هیټ ته مونږه څه وایو دې ته ویلی کېږي سپیسیفیک هیټ دې ته څه ویلی کېږي سپیسیفیک هیټ صحیح شو نو د اماؤنٹ اف هیټ ریکوایرډ ټو ریز د ټمپریچر اف 1 ګرام اف واټر بای 1 ډیګري یو ډیګري مونږه د واټر ټمپریچر څه کوو مونږه سیوا کوو د 1 ګرامو دې دپاره چې څومره ټمپریچر پکار یا هیټ پکار هغې ته مونږه څه وایو سپیسیفیک هیټ هغې ته ویلی کېږي Specific heat of water is 4.18 joule per gram per centigrade. صحیح شو اوس که مونږ د واټر د 1 ګرام ټمپریچر څه کوو
هغه موږ 1 ډیګري څخه هغه موږ خېجو نو د هغې دپاره به څومره هیټ یا څومره انرژي پکار وي هغې دپاره 4.18 جاول پر ګرام پر سیکنډ دومره انرژي دی پر اکثره پکار ده دا سره دا سیوا ده نو په دې وجه باندې د دې امپارټنټ څه دی د لیوینګ ارګانیزم دپاره نو دیس پراپرټي هیلپ د ارګانیزم ان هیوموسټیسس هومیوسټیسس په لیوینګ ارګانیزم کې هر هغه میکانیزم دی چې په دې باندې خپل انټرنل باډي کنډیشنز هغه مینټین ساتي چې کله یو ارګانیزم د خپل باډي چې کوم انټرنل انوایرنمنت هغه مینټین ساتي دغه څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي هومیوسټیسس نو ارګانیزم د هومیوسټیسس څنګه کوي نو هغه کوي د واټر په مدد سره ځکه د واټر چې کوم سپیسیفیک هیټ دی سره دا سیوا دی ټیک شو high specific heat of water is due to hydrogen bonding او د دې ولې دا سیوا ده ځکه پدې کې سره پدې کې هایدروجن بانډینګ دی پدې کې سره زموږ سره پدې کې هایدروجن بانډینګ د دې سره د سپیسیفیک هیټ سره هغه سیوا ده ټیک شو بل heat of vaporization high heat of vaporization اوس دا یو ګرام اوبدیزم سره دا یو ګرام اوبدیزم سره صحیح شو دا په کوم سټیټ کې دي دا زموږ سره دی په لیکوډ سټیټ کې په کوم سټیټ کې دي په لیکوډ سټیټ کې دي و چې کله مونږ د دې له دونه ټمپریچر وکړو چې دا مونږ د دې لیکوډ سټیټ نه چرته واړولې دا مونږ ګیشیس سټیټ ته واړولې سو ته واړولې مونږ ګیشیس سټیټ ته مونږ واړولې نو دې له چې څومره هیټ یا څومره ټمپریچر پکار دی دغه ته مونږ څه وایو دې ته ویل کېږي هیټ اف ویپورایزیشن دې ته څه ویل کېږي هیټ اف ویپورایزیشن صحیح شو نو د اماونټ اف هیټ ریکوایرډ ټو کنورټ 1 ګرام اف واټر انټو ویپر at its boiling point چې کله مونږ واټر یو ګرام واټر مالیکول له دومره هیټ ورکو چې هغه مونږ څه کوو هغه مونږ ویپر څخه کنورټ کو د دې په بوایلینګ پوینټ باندې نو دغه ټمپریچر ته یا دغه هیټ ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي هیټ اف ویپورایزیشن صحیح شو هیټ اف ویپورایزیشن اف واټر از 2260 جاول پر ګرام دا واټر د لپاره سره دا 2260 جاول پر ګرام دی مطلب د یو ګرام د لپاره څومره هیټ پکار دی 2260 ګرام نو دا سره د ډیزرټ هیټ دی او دا پراپرټي د واټر هم د څه د هایدروجن بانډینګ د راسه ځکه په واټر کې هایدروجن بانډ دي نو په دې وجه باندې د سپیسیفیک هیټ هم سیوا دی او هیټ اف ویپورایزیشن هم سره د سیوا دی صحیح شو بلا واټر ایکسپینډ ایٹ لو ټمپریچر کفراس کا نارمل موږ خبره کو کنه چې کله موږ د لیکوډ ټمپریچر څخه هغه موږ کمو نو د هغې والیوم څه کېږي د هغې والیوم کمیږي او د هغې ډینسټي څه کېږي هغه سیوا کېږي چې کله موږ د یو لیکوډ ټمپریچر څخه هغه موږ کمو نو د دې والیوم کمیږي او د دې ډینسټي څه کېږي هغه سیوا کېږي دا ریلیشنشپ یا ساتي د ځان سره دا ریلیشن نه دی دا یا ساتي چې د ډینسټي او د والیوم په منځ کې سره انورس ریلیشن دی که فرض کا موږ والیوم څه کوو والیوم موږ کمو نو ډینسټي سیوا کېږي او که والیوم څه کېږي سیوا کېږي نو ډینسټي څه کېږي دا کمیږي خو د واټر په کیس کې دا خبره سره دا لکه بدله ده څنګه مثال په تور منظوم سره واټر دی د هغې ټمپریچر موږ کمو او موږ څونه ډیګري سی ته راغلو موږ 4 ډیګري سی ته د واټر ټمپریچر راورسو اوس په دې 4 ډیګري سی باندې په دې ټمپریچر باندې د واټر چې کوم والیوم دی هغه سره هغه د ټول نه کم دی او د دې ډینسټي سره هغه د ټول نه سیوا ده په 4 ډیګري سی باندې د واټر چې کم والیوم دی هغه کم دی او د دې ډینسټي سره هغه د ټول نه سیوا ده خو چې اوس کله موږ د واټر ټمپریچر د دغه 4 نه راکمو نو دا خبره څه کېږي دا الټه کېږي څنګه الټه کېږي د واټر والیوم سیوا کېږي او ډینسټي کمیږي د واټر والیوم څه کېږي والیوم سیوا کېږي او ډینسټي څه کېږي دا کمیږي چې کله موږ د واټر ټمپریچر د 4 ډیګري سی نه څخه دا کمو نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي واټر ایکسپینډ ایٹ لو ټمپریچر چې کله موږ د واټر ټمپریچر څخه موږ کمو نو د دې والیوم څه کېږي هغه سیوا کېږي مطلب ایکسپینشن پدې کې راځي صحیح شو نو by lowering the temperature of water below 4 degrees C the density of water decrease the water density څخه کمیږي due to the increase in volume ځکه چې د دې والیوم څه کېږي سیوا کېږي پدې کې ایکسپینشن راځي نو دې پراپرټي ته موږ څه وایو ایکسپینشن ایٹ لو ټمپریچر دې ته څه ویل کېږي ایکسپینشن ایٹ لو ټمپریچر دې ته ویل کېږي صحیح شو دا زموږ سره شپږم پراپرټي شوه ومه پراپرټي سره هغې ته موږ څه وایو آینایزیشن اف واټر صحیح شو آینایزیشن دا مطلب دی که نه چې کله موږ واټر مالیکول راواغستو او دا موږ مات کړو څه ته هایدروجن آین ته پلس هایدرو اکسل آین ته یا هایدرو اکساید آین ته دا موږ کنورټ کړو نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي آینایزیشن اف واټر صحیح شو Only few molecules of water may ionized into hydrogen ion and hydroxyl ion out of large water molecule. که فرض کوم ډیر شی واټر مالیکول لا واخلو صحیح شو نو پدې کې ډیر زیات کم مالیکول داسې کنه چې هغه به هایدروجن این ته او هایدروکسل این ته سکیږي دا ماتیږي مطلب دا واټر چې کم آینایزیشن دی هغه سره هغه کم دی دا واټر آینایزیشن سره هغه کم دی سره صحیح شو خجی
This property of water is necessary for the functioning of enzyme او دغه انزیم ته موږ وایو هایدرولیزیس. ان د هایدرولیزیس د انزیم یو کلاس دی او دغه انزیم څه کوي؟ دا د واټر په مرسته سره څه کوي؟ د کمپاونډز بریک ډاون کوي. دا څه چل کوي؟ د واټر په مرسته سره د کمپاونډز بریک ډاون کوي. نو دغه ته موږ وایو هایدرولیزیس. و د هایدرولیزیس د لپاره واټر پکار دی، خو واټر په کم پام کې پکار دی. واټر دی له پکار دی په دې آیونایز پام کې. که پرس کا واټر نه آیونایز کېږي، که پرس کا واټر نه آیونایز کېږي، نو بیا به دغه هایدرولیزیس انزیم خپل کار نشو کولی. او خبرې اساتي زیاتره هایدرولیزیس انزیم چې کوم دي کنه هغه په څه کې هیلپ ورکوي؟ زموږ په ډایجیشن کې هیلپ ورکوي. زموږ ډایجسټیو سیسټم چې کوم دی کنه هغه د فوډ ډایجیشن کوي. نو دا د فوډ ډایجیشن چې کېږي کنه دا زیاتر د هایدرولیزیس انزیم په مرسته کېږي. نو که پرس کا واټر مالیکول نه آیونایز کېږي، نو هایدرولیزیس انزیم به خپل کار نشو کولی. او چې هایدرولیزیس انزیم خپل کار نشو کولی، نو ډایجیشن به بیا نه کولو. نو چې ډایجیشن نه کېږي، انرژي به موږ له کوم طرفه راتله. چې انرژي نه راتله، نو لایف خو پاسبل بیا نه دی که نه. صحیح شو؟ نو په دې وجه باندې واټر مالیکول آیونایزیشن سره هغه زموږ لپاره ډېر زیات او ضروري دی. صحیح شو؟ بل ته موږ څه وایو؟ دا پراپرټي پکې لکه نه وي نه، دې ته څه ویل کېږي؟ هایډروفوبیک ایکسکلوژن دې ته ویل کېږي. صحیح شو؟ لاول په دې خبر باندې ځان پوه کړئ. مونږ الریډي دلته کوي کنه چې دا واټر نیچر سره هغه پولر دی. مطلب پولر کمپاونډز په پرې کې څه کېږي؟ او پرې کې ډیزالو کېږي. صحیح شو؟ پولر مالیکول ولې پرې کې ډیزالو کېږي؟ ځکه پولر مالیکول واټر هم پولر دی او پولر مالیکول په خپل باندې پولر شو. مطلب دا سری دا هایدروفیلیک دی. دا سری هایدروفیلیک دی. هایدروفیلیک مطلب دا کنه چې دا په واټر کې ډیزالو کېږي، دا واټر لیوینګ دی. دا سری زموږ سره واټر لیوینګ دی. اوس کم مالیکول چې په واټر کې نه ډیزالو کېږي، هغه ته موږ څه وایو؟ هغه ته ویل کېږي نان پولر او هغه ته ویل کېږي هایدروفوبیک مالیکولز. هغه ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي؟ هایدروفوبیک مالیکول هغه ته ویل کېږي. صحیح؟ اوس چې کله موږ په واټر کې هایدروفوبیک مالیکول څه کوو؟ هغه موږ اډ کوو. واټر ته موږ څه اډ کړل؟ هایدروفوبیک مالیکول موږ اډ کړل. لکه مثال په تور باندې اوبه دي او هغه ته موږ سوال واچول، هغه ته موږ تیل یا غوړي ور واچول. اوس تیل یا دا غوړي چې کوم دي کنه دا زموږ سره سره دا نان پولر دي. نو کوم خیال وکړو کنه دا تیل او یا دا غوړي چې کوم دي کنه دا په دیبو کې ډیزال کېږي نه، خو به دې څه چل کوي کنه چې دا د ځان دي کی او د دې سره جوړي د دې یو جدا لیر جوړي، د دې سره جوړي د دې جدا لیر جوړي. نو چې کله واټر مالیکول د نان پولر مالیکول یو ځای ته راغونډي او د دې نه یو جدا لیر جوړي، دې پراپرټي واټر ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي هایدروفوبیکو ایکسکلوژن دې ته ولې کېږي. څه شنو دې خو پوره water molecules tend to exclude the non-polar molecule because they are hydrophobic. non-polar molecule دا hydrophobic دي، مطلب دا water سری دا water haters دي، مطلب دا په water کې نه ډیزال کیږي. صحیح شو؟ نو که فرض کړه موږ په water کې ډیزال کوو، نو دا په water کې ډیزال کیږي، نو water molecule د دې کې د ځانه او د دې سره وړي د دې یو لیر وړي. ټیک شو؟ څه کوي؟ The non-polar molecules are associated with one another and form a separate layer. Water molecule دي څه چلو کې کنه چې دا non-polar molecule نه دي دا یو ځای کوي او د دې نه سره جوړي د دې نه یو لیر جوړي، یو جدا لیر جوړي. صحیح شو؟ نو په دې کې څه چلو شو؟ water molecule د non-polar molecule سکلل د اګریګیټ کړل، د سکلل اګریګیټ کړل مطلب راغونی کړل د دې یو جدا لیر ورکو. نو دې پراپرټي د موږ سوایو دې ته ولې کېږي هایدروفوبیک ایکسکلوژن دې ته ولې کېږي. صحیح شو؟ ته واټر دا پراپرټي مطلب د دې امپورټنس سره نو خبر یا ساتي کوم په خپل باډي کې وګورو کنه زوم په باډي کې هم سم مالیکول د سری چې هغه هایدروفیلیک دي او سره سری چې هغه هایدروفوبیک دي. اوس د هایدروفوبیک مالیکول دا شیپ چې کوم مینټین ندم د صدر د واټر د دې پراپرټي د لاسه که فرض کا دا په واټر کې دا پراپرټي نه وي، نو هغه نان پولر مالیکول هم د واټر سره کېدل هغه به ډیسټرب کېدل بیا او د مالیکول شیپ پس کېدو هغه به ډیسټرب کېدو بیا. صحیح شو؟ نو دا پراپرټي د سره پر ضروری ده. this property of water is necessary for the maintaining the shape of molecule. د شیپ اف مالیکول د مینټینینګ لپاره دا پراپرټي سره دا لازمي ده. لکه مثال په تور باندې کوم ګورو ستا پلازما ممبرین ته موږ ورغنا نو موږ خو ویلو کنه چې هغه سره جوړ دی د لیپیډ بایلر نه جوړ دی کنه. مثال په تور باندې دا زموږ سره هغه لیپیډ دی، نو دا هډ سره دا خو پولر دی، دا زموږ سره دا خو پولر دی، خو دا سیټ سره دا نان پولر دی، دا سره زموږ سره دا نان پولر دی. نو که فرض کا په واټر کې دا پراپرټي نه کنه نو واټر مالیکول بس کول د دې نان پولر ریجن دا ځای نه دی دا شیپ پیسه کو دا به ډیسټرب کوو بیا کم چې دا فیټي اسید دی د دې شیپ پیسه کو دا به ډیسټرب کوو. نو په دې وجه باندې د سیل ممبرین چې کوم شیپ هغه بسو هغه به په ډیسټرب پم کې بیا وځي. نو دا واټر دا پراپرټي د سره پر ضروري ده چې دا د مالیکول د شیپ سکی دا مینټین کی. صحیح شو؟ نو دا موږ د واټر پراپرټي وي اول خدا لکشن انټروډکشن شو چې واټر زموږ لپاره د کم حد پورې سری دا ضروري دي او بیا موږ چې دا واټر د یو څو پراپرټیز دي چې د دې د سره واټر امپورټنس هغه سیوا ده. یو پولر نیچر شو، یونیورسل سالوینټو، کوهیزو او اډهیزو کوز خبره ساتي دي موږ کې
کیپیلری ایکشن هم وایو دې ته څه ویل کېږي کیپیلری ایکشن هم دې ته ویل کېږي صحیح شو بل د دې سپیسیفیک هیټ سره هغه سیوا دی دغه شان هیټ اف ویپورایزیشن هم د دې سیوا دی د دې چې کله موږ ټمپریچر کمو د 4 ډیګري سینه د دې والیوم څه کېږي هغه سیوا کېږي ډینسټي کمیږي صحیح شو نو دا هم کم چې میرین لیب ته د هغې دپاره دا سره د امپارټنس دی صحیح شو دغه شان آینایزیشن اف واټر د انزایم د فنکشن لپاره واټر په آینایز فارم کې پکار دي او دغه شان هایدروفوبیک ایکسکلوژن موږ چې دا څه کم چې نان پولر مالیکول دي د هغې د شیپ د مینټیننس لپاره څه پکار دی د واټر دا پراپرټیز دا ډېرې زیاته لازمي ده صحیح شو نو د دې پر دا لیکچر څه شو دا ختم شو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به د نوي ټاپک سره ملاقات کوو تھینک یو سو مچ او د نوټ جوړولو لپاره د دې نه اسکرین شاټ واخلئ